خبرونو سرټکی زلمی خلیلزاد یو ځل بیا کابل ته راغلی. کابل کې د درملو صنعتي پارک لپاره څه باندې 1100 جریبه ځمکه ځانګړې شوه. ایران ویلي چې د وژل شوي افغان جنرال اکرام الدین سري قضیه تر جدي پلټنې لاندې ده. اسحاق ډار ویلي چې د افغانستان سره خبرو منطقي پایله نه درلوده. او اسلامي همکاریو سازمان د اسرائیل لخوا د سومالیلینډ رسمیت پیژندلو پریکړه وغندله. او اوس هم بشپړ خبرونه. زلمی خلیلزاد یو ځل بیا کابل ته راغلی. د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت ویلي افغان سوري لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو ځل بیا کابل ته راغلی. د خبرپاڼې له مخې خلیلزاد له امیر خان متقي سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا خبرې کړي دي. ښاغلي متقي ویلي د کابل او واشنګټن تعامل اوس نوي پړاو ته داخل شوی او د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا لپاره لا هم فرصتونه شته چې د دوامداره خبرو له لارې پرې کار کیدلی شي. اعلامیه کې د ښاغلي خلیلزاد له قوله ویل شوي چې دوه اړخیزې ناستې باید دوام پیدا کړي. کابل کې د درملو صنعتي پارک لپاره څه باندې 1100 جریبه ځمکه ځانګړې شوه. د کابل ولایت مقام د رسنیو دفتر وایي چې د دې ولایت په میر بچه کوټ ولسوالۍ کې د اراضۍ ریاست اړوند 1014 جریبه ځمکه د درملو د تولید صنعتي پارک جوړولو په موخه د عامه روغتیا وزارت ته وسپارل شوه. د کابل والی مولا امین الله عبید د دغې ځمکې د خط اچونې لیږد او سپارلو بهیر د لیدنې او ارزونې په موخه میر بچه کوټ ولسوالۍ ته سفر کړی دی. هغه ویلي چې د دغه ډول پروژو پلي کول به د هیواد په اقتصادي وده، صنعت پراختیا او د روغتیايي خدمتونو ښه والي کې ارزښتناک رول ولوبوي. د هند حکومت له لوري د عامه روغتیا وزارت ته 6 مجهز امبولانسونه وسپارل شول. د یاد وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان وایي چې دغه امبولانسونه چې 13 ورځ په رسمي ډول د عامه روغتیا وزارت ته وسپارل شول په عصري طبي وسایلو سمبال دي چې د بیړنیو ناروغانو د لیږد او عاجلو روغتیايي خدمتونو په برخه کې به اغیزمن رول ولوبوي. د نوموړي په وینا چې د عامه روغتیا وزارت رهبري د یادو امبولانسونو له کبله د هند حکومت څخه مننه کوي او د دوی دا نیک اقدام د دواړو هیوادونو ترمنځ د روغتیايي همکاریو د پیاوړتیا نښه بولي. یاده مرسته د 2025 کال په اکتوبر کې د هند بهرنیو چارو وزیر دغه هیواد ته د امیر خان متقي د سفر پر مهال اعلان کړی و چې هند به افغانستان ته د ښه نیت په توګه 20 امبولانسونه ورکړي. ایران ویلي چې د وژل شوي افغان جنرال اکرام الدین سري قضیه تر جدي پلټنې لاندې ده. د ایران د پلازمینې تهران والي حسین خوش اقبال ویلي چې د افغان جنرال اکرام الدین سري د ترور قضیه تر جدي څېړنو لاندې ده او ډیر ژر به یې پایلې روښانه کړي. د نوموړي په وینا امنیتي او عدلي ارګانونه هڅه کوي د دې پیښې اصلي لاملونه او عاملان معلوم کړي. جنرال اکرام الدین سري چې د افغانستان د تخار ولایت د پولیسو پخوانی قماندانو د تیرې چهارشنبې په ورځ په تهران کې په یو وسوال برید کې ووژل شو. په همدې برید کې محمد امین الماس د افغانستان د پوځ پخوانی د کنډک قماندان هم ووژل شو. دا په تیرو 4 میاشتو کې د ایران په خاوره کې د طالبانو د مخالفو پوځي څیرو دریم هدفمند ترور بلل کیږي. تر دې وړاندې هم د تورن اسماعیل خان له نږدې کسانو څخه یو پخوانی جهادي قماندان په مشهد ښار کې وژل شوی و. خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې افغانستان کې 19 میلیونه خلک د لوږې له ګواښ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د لوږې او خوارځواکۍ کچه په شدت سره لوړه شوې او دمګړۍ څه باندې 19 میلیونه افغانان د لوږې له ګواښ سره مخ دي. یا سازمان زیاتوي په تیر کال کې دغه شمېر 14.8 میلیونه و. د خوړو نړیوال پروګرام چې د نړۍ په 120 هیوادونو کې فعالیت لري په دې وروستیو کې د بودیجې له کمښت سره مخ شوی او دغه وضعیت هم چارې ټکنۍ کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې پرله پسې وچکالیو افغانستان او په ځانګړې توګه کروندګر ځپلي، طبیعي پیښو او اقلیمي بدلون ډېرې کورنۍ بېځایه کړي او همداراز د خلکو عایداتي سرچینې له منځه تللي دي. اسحاق ډار ویلي چې سعودي عربستان، قطر او ترکیه کې له افغانستان سره خبرو منطقي پایله نه درلوده. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار په خپله کلنۍ وینا کې ویلي چې سعودي عربستان کې له طالبانو سره خبرې اترې کومې منطقي پایلې ته ونه رسېدې لکه څنګه یې چې په قطر او ترکیه کې پایله نه درلوده.
هغه زیاته کړي اسلام آباد د افغانستان په اړه ښه نیت لري او له طالبانو څخه یوازینۍ غوښتنه دا ده چې خپله خاوره د پاکستان پر ضد ونه کاروي. د پاکستان د لومړي وزیر مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د افغان عالمانو لخوا د نورو هیوادونو پر وړاندې د خپل هیواد د خاورې د نه کارولو په اړه د وروستۍ فتوا هرکلی کړی دی. دغه راز نوموړي یو ځل بیا له کابل څخه وغوښتل چې د افغانستان له خاورې څخه د پاکستان پر ضد د بریدونو لپاره کار وانخلي او څرګندوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د ځنډولو اصلي دلیل دی. بلخوا د طالبانو حکومت بار ویلي چې هیچا ته به اجازه ورنکړي چې افغان خاوره د بل چا پر ضد وکاروي. میا افتخار حسین ویلي چې پاکستان د افغانستان کې بند پاتې محصلین راوباسي. د عوامي نیشنل ګوند د خیبر پښتونخوا صوبې مشر میا افتخار حسین ویلي چې په افغانستان کې د شاوخوا 3000 پاکستانی محصلینو تعلیمي دوره پای ته رسیدلې، خو د لارو د بندیدو له امله نشي کولی خپلو کورونو ته ستانه شي او له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. نوموړي د پاکستان له مرکزي او ایالتي حکومتونو غوښتي چې که د ځمکې له لارې د دغو محصلینو ستنول ممکن نه وي نو د هغوی د ایستلو لپاره د ځانګړې الوتنې برابرې شي. اسلامي همکاریو سازمان د اسرائیل لخوا د سومالیلینډ سیمې د رسمیت پیژندلو پریکړه وغندله. د اسلامي همکاریو سازمان د اسرائیل لخوا د سومالیا فدرالي جمهوریت د سومالیلینډ سیمې د رسمیت پیژندلو پریکړه په کلکه غندلې ده. دا اقدام د سومالیا د ملي یووالي او ځمکنۍ بشپړتیا سرغړونه ګڼل شوې ده. اعلامیه ټینګار کوي چې د دولتونو د ځمکنۍ بشپړتیا او حاکمیت اصل باید خوندي پاتې شي او هر هغه اقدام چې د سومالیا یووالی او ملي حاکمیت زیانمنوي په بشپړه توګه د منلو وړ نه دی. بلخوا د طالبانو حکومت هم دغه اقدام د یو اسلامي هیواد د ویشلو هڅه او د نړیوالو قوانینو د سومالیا د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ښکاره نقص بللی دی. د افریقا سومالیلینډ سیمه چې تر دې مهاله هیڅ کوم هیواد په رسمیت نه پیژنده 40 کاله وروسته د اسرائیلو له لوري د یو دولت په توګه په رسمیت وپیژندل شوه. مادورو له امریکا سره مذاکراتو ته چمتووالی ښودلی. د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو د متقابل درناوي پر بنسټ له امریکا سره د خبرو اترو نیت څرګند کړ، خو شرط یې دا ښودلی چې امریکا باید د وینزویلا په کورنیو چارو کې له مداخلې څخه لاس واخلي. نیکولاس مادورو د وینزویلا د ملي تلویزیون له لارې ویلي هیواد د سولې، دوستۍ او تفاهم په لټه کې دی او په وینا یې که امریکا غواړي د متقابل درناوي پر بنسټ له وینزویلا سره خبرې وکړي نو دوی چمتو دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له نیکولاس مادورو څخه د استعفا غوښتنه کړې ده. امریکا تور پورې کوي چې له دغه هیواد څخه امریکا ته نشهیي توکي او وسلې قاچاق کیږي، خو وینزویلا یې ردوي. د شال ټلویزیون قدرمن لیدونکو دا د دې مهال لنډ او مهم خبرونه، تر بیا ښه وخت.